وای په سواد کالام کې چې زما د ښځې سره څه وشول که نه وایي دا زه چېرته هم نشم هېرولی وایي زما ښځه او زما بچي چې دي نو هغه په جلا شول. یار ډېره عجیبه کهاني ده که نه. په سواد کې دې فیملي سره د پنجاب فیملي سره یوه عجیبه واقعه راغلې ده که نه چې هغه ولې داسې خبره کوي او دې ښځه او دا بچي ولې په جلا شول. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ تاسو به هم مکمل اعلان شئ. ملګرو د سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري که نه دا د پنجاب سره تعلق ساتي دا وایي ما هر ځګي ته وزټ کړی دی ور ځګي ته تللی یم خپلې فیملۍ مو سره هم بولله. خو اخر کار چې دی نو دوی فیملي کوم خاندان چې و د دې هلک ښځه چې وه نو دې ورته ویل که نه چې موږ به سواد کالام ته ځو او ته هم بوځې هلته په چکر باندې. خو دې ډېره زیاته منې کړه چې د خیبر پښتونخوا کوم خلک چې دی نو هغه ښه خلک نه دی هلته چې دی نو خلک محفوظ نه دی او موږ هلته نشو تللی. اخر کار د ښځې ولګېدل که نه خپل خاوند ته ویل چې ته به ما خامخا بوځې او زما شوق دی زه به سواد کالام ته ځم او داسې نورې علاقې به زه ویزټ کوم هلته موږ په چکر باندې ځو. او اخر کار چې دی نو خاوند یې مجبوره کړو دې ښځې او دوی چې دی نو په ګاډۍ کې روان شول. دوی چې کله روان شول دوی چې کله سواد ته راورسېدل که نه چې کله سواد ته راورسېدل چې وړوکی شان روډ و دوی په هغه باندې روان وو. دا هلک وایي که نه چې زمونږ د ګاډۍ کم ټیر چې دی نو هغه مکمل طور باندې خراب شو ختم شو وچاودو. د هغه نه پس چې دی نو ما خپل د ګاډۍ ټیر هم بدلاوه. د هغه نه پس چې دی نو یو پښتون راغی او زما سره ډېر زیات مدد وکړو زما سره باس ماس کاوه زما چې څومره خدمت دی نو هغه یې وکړو. د هغه نه پس چې دی نو زما سره پیس ټو پیس خبرې کولې مخامخ خبرې کولې. او د هغه نه پس چې دی نو وایي زما ښځه چې کله د ګاډۍ نه راکوز پښتون ولګېد خپلې خپو ته کتل او ما ته یې نه کتل او بلکل چې دی نو ما به ورته څه ویل نو هغه جواب به یې راکاوه. وایي د هغه نه پس چې دی نو موږ ګاډۍ ته وخېتو او دې پښتون زمونږ ډېر زیات مدد وکړو او ډېر زیات چې دی نو ټیره راسره هم بدل کړو. وایي د هغه نه پس چې دی نو موږ روان شو موږ په چکر باندې تلو. وایي موږ تلو موږ یو دوکان ته ورغلو یو شاپ ته ورغلو. چې کله زه شاپ ته ورغلم ما سامان راغېستو ما چې کله سامان راواغېستو نو زما د ښځې ویل چې که نه زه پکې څه شاپینګ وکړم. وایي چې کله زه ورغلم که نه د دوکان ته زما د ښځه رادننه شوه. د هغه نه پس چې دی نو دوکاندار مکمل طور باندې کته وکتل او هغه چې دی نو هغه ښځې ته یې نه کتل زما ښځې ته یې نه کتل. وایي د هغه نه پس چې دی که نه وایي زما ښځې شاپینګ کاوه. وایي زه ډېر زیات حیران شوم چې د دې دا څه رویه ده دا پښتانه چې دی نو چې زما ښځه کله ویني نو دوی ولې کته ګوري دوی زما ښځې ته نه ګوري. نو هغه پنجابی ولګېد دې پښتون ته یې ویل که نه چې تاسو ولې داسې کوئ که نه چې زما ښځه کله راشي نو تاسو زما ښځې ته نه ګورئ او بلکل کته ګورئ او زما سره خبرې کوئ. وایي د هغه نه پس چې دی نو هغه دوکاندار وایي راته وویل که نه چې موږ پښتانه داسې یو که نه چې موږ ډېر زیات غیرتمند او ډېر زیات عزتمند خلک یو. وایي زما مور ما ته ویلي که نه چې کله ته څوک راځي زنانه راځي نو ته به زنانه ته چېرته هم نه ګورې. وایي ته به چې یې نو ته به ځمکې ته ګورې. نو د هغه نه پس چې دی نو موږ زنانه ته نه ګورو. د هغه نه پس چې دی که نه دا پنجابی وایي که نه وایي موږ د دوکان نه راووتو زما ښځه هم زما سره راووته موږ ګاډۍ ته رالو زما ښځه زما ګاډۍ ته راورسېده او بچي مې هم ګاډۍ ته وختل. او د هغه نه پس زما ښځه چې ده نو هغه ډېره زیاته په جلا شو زما بچي هم ډېر زیات وژړل. وایي د هغه نه پس چې دی نو وایي ښځې راته ویل که نه وایي چې دا پښتانه ډېر زیات خلک یې بدناموي که نه نور پښتانه ډېر غیرتمند او ډېر عزتمند خلک دی. ویل تا ولیدل وایي تا ویل که نه چې موږ به محفوظ نه یو په دغه علاقه کې موږ په خیبر پښتونخوا کې محفوظ نه یو. نو ته اوس نن وګوره د پښتنو عزت ته او د پښتنو هغه رویې ته وګوره چې پښتانه څومره غیرتمند او څومره عزتمند خلک دی. په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی ملګرو زمونږ پښتانه خلک هسې بدناموي نور زمونږ پښتانه ډېر غیرتمند او ډېر عزتمند خلک دی. د ښځې ډېر زیات خیال ساتي ملګرو چېرته هم د چا زنانه ته په بد نظر نه ګوري او چا عزت ته په سپک نظر باندې نه ګوري. نو دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ یار زموږ دپاره پکې هم ډېر ښه عبرت و.